پوښتنې چې د دندې مراکې یا انټرویو پر مهال ډېرې پوښتل کیږي او لوړې نمرې لري. آیا مدیر او رهبر ترمنځ توپیر شته؟ لنډ توپیرونه ځکه دغه ډول پوښتنې د مراکې پر مهال باید په 2 دقیقو کې دننه ځواب شي. رهبري او مدیریت هغه مفاهیم دي چې کله نه کله مترادف یا د یو او بل پر ځای استعمالیږي او ډیر وخت د دوی ترمنځ بنسټیز توپیر نه لیدل شوی انګیرل کیږي. حال دا چې داسې نه ده، بلکې د دې دواړو ترمنځ توپیر شتون لري. مدیریت د موخو ترلاسه کولو لپاره مادي او انساني قوې همغږي کولو ته وایي. مدیر پلان جوړوي، کنټرول کوي، همغږي رامنځته کوي، ګمارنه کوي، راپور ورکوي او په دې لټه کوي ترڅو د سیستم اغیزمنتیا رامنځته کړي. خو رهبر بیا هڅه کوي ترڅو له نوي فکر او آن سره مدیریت د کار کچه لوړه کړي او یو سازمان یا یوه اداره هغه خپلو لوړو موخو ته ورسوي کوم چې غوښتونکي یې دي او په خپله کار کې د خلاقیت او د عمل نوښت لري. د مدیر او رهبر څو اړین توپیرونه: لومړی، مدیر کارکوونکی لري خو رهبر بیا ملاتړ لري. دویم، مدیر کار کوي څو بدلون رامنځته کړي خو رهبر بیا په خپله بدلون رامنځته کوي. دریم، مدیر ښې نظریې لري خو رهبر بیا ښې نظریې د عمل په ډګر کې پلي کوي. څلورم، مدیر ټیمونه یا ډلو ته لارښوونه کوي خو رهبر بیا ډلې او ټیمونه رامنځته کوي. پنځم، مدیر کریډیټ یا امتیاز اخلي خو رهبر بیا مسؤلیت اخلي. شپږم، مدیر پر خلکو د واک تمرین کوي خو رهبر بیا له خلکو سره یو ځای واک ته وده ورکوي. اووم، مدیر کوچني او لنډمهالي لیدلوري لري خو رهبر بیا لوی او اوږدمهاله لیدلوری لري. اتم، مدیر کله نه کله په خپل تصمیم کې بدلون راولي خو رهبر بیا هیڅکله هم په خپل تصمیم کې بدلون نه راولي او د وخت او خپل فکر نه په مناسبه توګه ګټه اخلي. نهم، هر مدیر یو رهبر کیدای شي خو هر رهبر یو ښه مدیر کیدلی نه شي. لنډ تشریح: مدیریت مسلک دی خو رهبر بې سواده هم کیدای شي، لکه د کلي مالک. مدیر خپل تشکیل لري خو رهبر کیدای شي تشکیل بیخي ونه پیژني. لسم، مدیر ته رښتینولي او پاکي ډیر اړینه ده خو رهبر ته پاکي او رښتینولي یو اړین اصل دی. دا هم د یو رهبر 5 نورې اړینې ځانګړنې: رهبر باید په خپله تصمیم نیونه کې چټکتیا ولري. رهبر باید زړور او میړانه وي. رهبر باید د کمال پالنې استعداد او روحیه ولري. رهبر باید د بدلون لپاره لیوالتیا ولري. رهبر باید په خپله رهبرۍ کې رښتینوالی ولري.